سلامونه او نیکی هیلې. زه جاوید صافی یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې. نو نن غواړم چې تاسو ته هغه فامیلونه چې دلته راغلي دي نوي او تقریبا شپږ یا اووه میاشتې یا پنځه میاشتې ترمنځ او هغوی کینډرګیلډ انتراګونه کړي دي او کار کوي، خاوندان یې یا یې میرمنې کار کوي. نو هغه تقریبا د تاسو چې کله هلته انتراګونه ورولېږئ هغې نه وروسته بیا تاسې نه نور معلومات غواړي، لکه د کور قرارداد یا څومره کرایه ورکوئ، د کار قرارداد، څو روپۍ تاسې ګټئ، 3 لون ابغشنونګونه هغه له تاسې څخه غواړي. نو دغه شیان مو چې ټول آماده کړه، د ماشومانو هغه ګبورس وکونډه چې ورته وایي یا تولد کارتونه، دغه شیان به ټول ورسره ضمیمه کوي او دا به ورولېږئ د فامیلین کاسه ته. نو اوس چې دا سر د 2023 نه دا تقریبا 250 یورو ته ختلي دي. نو د دې په څنګ کې تاسې کولی شئ چې کینډه سوشلاک هم هغه کوي، ډک کوي. هغه کومې ورقې چې دي هغه د جاب سنټر د سایټ نه اخیستلی شئ یا د فامیلیا کسه چې په انټرنیټ کې ووهئ هغې ځینې هغه کوي، سرچ کوي او ډاونلوډ کوي. نو پرنټ به یې کوي. دغه کینډه سوشلاک چې دا هم تاسو نه د 3 میاشتو لون ابغشنونګونه غواړي چې تاسې څومره ګټئ، څومره کرایه ورکوئ، دا ټول معلومات تاسو نه په هغې کې غواړي. نو ستاسې معاش که د 2000 نه ښکته وي نو دا هم تقریبا 250 یورو ورکوي. نو دغه کینډه سوشلاک چې دا پیسې چې دي دا په هرو شپږو میاشتو کې د دې دپاره بیا انتراک تازه کیږي. نو تا چې هره شپږ میاشتو پوره شوې نو همغه کومې ورقې چې تاسې ډکې کړي که کوم تغییرات پکې نه وي راغلی نو بیا تاسې کولی شئ چې همغه ورقې بیا ورسره هغه ولېږئ، خپل د 3 لون ابغشنونګونه ورسره کاپي کوئ، ورسره یې کیږدئ او ویې لیږئ ورته. نو هغوی بیا د همغه تاریخ نه بیا پیل کوي، بیا تر شپږو میاشتو پورې تاسو ته هغه کینډه سوشلاک چې ورته وایي 250 یورو د هر ماشوم دپاره هغه هم تاسو ته بیا درکول کیږي. نو دغه لنډ معلومات مې غوښتل له تاسو سره شریک کړمه. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي او تر پایه راسره ملتیا وکړئ او هیله ده چینل هم سره سبسکرایب کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. که نورې پوښتنې لرئ نو کولی شئ چې په لاندې کومنټ کې راڅخه وکوئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.